سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. دوستانو، نن زه تاسو ته په خپله اولنۍ ویډیو کې دا ښیم چې څنګه کولی شو د خپل موبایل د اپلیکیشنو نام او د هغې انځور بدل کړو. دوستانو، د دې دپاره لومړی تاسو خپل یوټیوب ته لاړ شئ او زما چینل درسره سبسکرایب کړئ. زما د چینل نوم دی دوستانو خالد جانان. دا دی دوستانو، دا چینل به درسره سبسکرایب کړئ. دا چینل چې مې سبسکرایب کړ دوستانو، زه تاسو ته ښیمه، ویډیو نه اوږدوو. تاسو به پلی سټور ته لاړ شئ. پلی سټور سرچ کې به ورکړئ آیکون چینجر. دا چې مې کله سرچ کو نو تاسو ته به راوړی دا د سروال ده آیکون چینجر پری. دا د ما ډاونلوډ کړی ده، تاسو به یې ډاونلوډ کړئ. زه یې اوپن کومه. دوستانو، دلته چې رالاست نو تاسو به لومړی مثلا زه اوس دا دوستانو د ګیلري ده په دې کلیک کومه. نو تاسو اوس غواړئ نوم یې وربدل کړئ. مثلا دا ګیلري ده، زه نوم ورته ورکومه فیسبوک. نو زه غواړم چې دې انځور بدل کړم، داسې شانې کړم، داسې هر قسم چې تاسو خوښوي چې کوئ. مثلا دوستانو، زه غواړم چې داسې کړم. نو دا اوکې به پر بټنه به کلیک وکړئ. کلیک چې مې پر وکړ نو بس جوړ به شي. صبر ورته کوو، جوړ شو. دوستانو، اوس راځو دا د راله ګالري. دا نوم ورته فیسبوک ورکړل شوی. تاسو به یې اوپن کړئ. دا ده ګالري ده. نو دوستانو، هیله ده چې دا ویډیو مو خوښه شوي، او که مو خوښه شوي ضرور یې لایک کړئ، او زما چینل د خالد جانان په نوم ده، درسره سبسکرایب کړئ. زه نورې ویډیوګانې هم جوړوم او ستاسو لپاره به یې خپروم. مننه.